آباد باشی زخمی زخمی ویران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم آباد باشی زخمی زخمی ویران افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. زبا شروع د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث باندې وکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، وایي که سبا د قیامت ورځ او نن تاسو دا فرصت چې یو نیلګی هم ستاسو په لاس کې دا هم وکړئ. نو د دې څخه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دین اسلام د شنې ونې په کارولو باندې ډېر زیات زور لګولی دی، لکه څنګه الله تعالی یا په ډېرو احادیثو کې الله تعالی په قرآن کریم کې تر 100 پورې آیتونو کې دا د شجر ذکر په قرآن کریم کې کړی دی، او همدغه رقم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دا ویلی دي که تاسو ذکر وکړئ سبحان الله و الحمدلله ووایئ نو الله تعالی به تاسو په جنت کې نیلګي نه د دې څخه معلومیږي چې د انسان فطرت الله تعالی د شینوالي سره یعنې داسې جوړ کړی چې د انسان د فطرت د یو شین ځای کې آرامیږي. نو د بوټو کرل په اسلام کې ډېر زیات اهمیت لري، او دا به انشاءالله تعالی زموږ دپاره صدقه جاریه بل د دغه ملک ښکلا ده. که موږ دلته یو بوټی نالو نو دا هغه چا دپاره پیغام دی چې موږ ورته وایو چې موږ 15,000 کاله ژوند کړی دی او 15,000 کاله مو لا نوره اراده شته دی. زه ډېره زیاته مننه کوم په خارج کې زموږ د شینوارو عزیزانو څخه چې په لندن کې ژوند کوي، همیشه یې سپانسر کړی دی، سپورټ یې کړی دی، دغه 1.5 سل نه تر 200 پورې نیالګو پورې د دوی مرسته هغه عزیزانو کړې ده، کور دې ودانې، او انشاءالله تعالی په دې باندې یقیني یو چې موږ او تاسو به مړه یو، خو په یو غاټه کتابچه کې به زموږ او ستاسو پسې نیکیانې لیکل شي، موږ به خبر نه یو، خو هغه به دغه بوټي به ثنا او ذکر او اذکار ویل. نو د شینوارو اصلاحي ټولنې د 2024 کال د روژې په 15 تاریخ باندې د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ د شپولې په لیسه کې دا زموږ هغه اخري اشر دی. خوشبختانه دلته استادان شاګردان دا ټول په شریکه باندې راوتلي دي، که څه هم ګرمي ده خو بیا هم موږ ټول دې ته ژمن یو چې انشاءالله تعالی د وطن کې به بوټي نالو او دا به شین کوو او زرغونو به د دې کم شاګردان چې دي د دې لیسې نه چې وځي انشاءالله تعالی دا به د آبادۍ او د ترقۍ او د پرمختګ د فکر سره وځي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. مننه کوم د اصلاحي ټولنې د ټول ټیم نه او چې د شینوارو د اصلاحي ټولنې د برنامې د سرسبزۍ اخري اشر کې موږ سره ګډون کوي. د شپولې د محمود بټوال لیسه ده او خوشحاله یو چې دا بوټي موږ دلته راوړي دي. روژې میاشت هم ده، اگر چې دا میاشت کې خلک استراحت کوي، خو موږ به د دې کلي دپاره او د دې ولس دپاره او د دې ګلالو شاګردانو دپاره دا بوټي پکې نال کوو. په لومړي سر کې د شینوارو د اصلاحي ټولنې له مشرتابه او ټول ملګرو نه د زړه له کومې مننه کوو چې زموږ دغه لیسې ته زینتي بوټي راوړو. دا لیسه تقریبا ډېره لرې ساحه کې پرته ده او ډېره پراخه ساحه هم لري، دا چې اوبه هم یو څه لري او ساحه هم ډېره پراخه ده. نو د بوټو دپاره ښه ضرورت و، څه کال تر اوسه پورې موږ سره چا د خاص بوټو مرسته نه وه کړې. نو ډېره زیاته مننه کوو د شینوارو د اصلاحي ټولنې نه چې موږ ته یې بوټي راوړه او زموږ دغه مکتب ښکلا یې نوره پسې هم زیاته کړه. جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم آباد باشی زخمی زخمی ویران افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم.